سلامونه دوستانو. زه ناصر ده رولا نه پکې راځي ولې او رولا دی او دا سړی چې د پوښي دا ترکیه راغلی ده ډریور ده دا سلیمان شاه دی روان یو موټر ډیر خراب شوی دلته چې موټر پرېږدي دلته څوک نه وي دلته بار ته خپله کوي دا ماشین لګېدلی ده دلته ټکټ یې اخلي دا ټکټ یې ورک شو دغه به د صابون اوبه هر څه کار ستا خپله دی دا ټول زموږ ملګري څوک نشته چې مثال برش ووایي خاص وایي ته خپل موټر ګرځي هغسې دلته څوک کار نه کوي دلته تاسو کار خپله کوي سرویس سیلف سرویس ورته وایي انګلیس نو موږ راغلي موټر مو وینځئ د رخصتۍ ورځ وه روان یو طرف د پاریس ته او تقریبا مازدیګر 5 بجې د موټر کې کار وایي او لیک سره خراب جوړ کړو اول یو اتوبوس دی یا اتوبوس نه دی اول دی شانتي کنه نن د سیشن ورځ د 1 نومبر مومن په اروپا کې او فرانسه کې رخصتي کوم ستاله لیدل زم د کار رخصت هم دیم د کار رخصت شانتي نه ده اما جمعه نه ده جمعه د خویدل نو زه روان یو بازار خاطر د پاریس خاطر کلان د مثلا شزم تلار اولاد به کنه راځي نشته خو څومره نږدې کېږي هلته بیا رش زیاتېږي جلال آباد رسېږو جلال آباد زرنج خلاص لکه دا سړی فکر کوي جلال آباد دغه د ټاور د شپې منظره ده تاسو کتلی شئ هغه ټاور پاتې شو هغه ته مخکې لاره وه سلیمان مخکې کنده نه لاره وله که نه ډېر خوندور ده او ډېر خوند کوي خلک ډېر راغلي دي دې مخکې خلک سامان هم خرڅوي څوک یو شی څوک بل شی خرڅوي واقعي ډېره ښکلې منظره ده نو بس خوند ترې واخلئ به به ځو هغه پورته ځای ته به ځو هغلته به ځو همالته به موټر دروازه تاسې کتلی شئ دلته کته چې تاسو عکسونه مکسونه وکړئ زیاته خاصه شته ولاړ د جلال آباد خاص فکر کوي جلال آباد کې همدا رخصي دی کله تورست پکې راځي که ګرځي پکې دا د پاریس تر ټولو مشهوره ځای دی دلته ډېر ټورست چې راځي پاریس ته خامخا راځي د کال تقریبا 9 میلیارد زیات خلک دلته راځي تاسو کتلی شئ په دې کې د نومۍ نه زیات دي هغه تورست د دې ټاور تر څنګ دغه د سیند غاړه نه ده دې ټاور ته ډېر ښایستوالی ورکړی دی تاسو کشتیانې کتلی شئ هغه بل پل کتلی شئ اوبه کتلی شئ خلک کتلی شئ ګوري
دې خلکو واقعا چې دغه ملک ډېر کار کړی دی دا هم د کار نتیجه ده واقعا دا خلک زحمتکشه دي کار کوي تاسو دا کښتۍ کتلی شئ عجبه کښتۍ ده هوټل د فکر کوم شي ده هغه کښتیانې کتلی شئ هغه کښتیانو باندې ګوره بلکل خلک دي چې هلته څه کیسه ده خلک راځي دلته عکسونه باندې ویډیوګانې کوي دلته ګوره خلک سامانونه خرڅوي خلیانې دغه دا کوچني کوچني ټاورونه جوړ کړي دي چې خرڅوي تاسو کتلی شئ دغه ټاورونه ګوره خرڅوي همداسې کوچني کوچني جوړ کړي دي خرڅوي 15 روپۍ 10 روپۍ یورو باندې خرڅوي خلک عکسونه وباسي ویډیوګانې کوي واقعا ډېر ښکلی ده ډېر ښایسته ده تاسو کتلی شئ دلته د کال